السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د میموري کارډ ډیلیټ سوې ډیټا، د یو اس بي ډیلیټ سوې ډیټا، د هارډ ډیسک ډیلیټ سوې ډیټا یا د کمپیوټر ډیلیټ سوې ډیټا بیرته راوړئ. هو ملګرو، هغه که هر شی وي، که عکسونه وي، که ویډیوګانې وي، که میوزیک وي، که سافټویرونه وي یا که هره ډیټا وي، نو هغه ډیلیټ سوې ډیټا تاسو بیرته په ډېرې اسانۍ سره راوړلی سئ. او هو ملګرو، که چیرې له تاسو د هغه میموري کارډ ډیټا په هر شي کې ډیلیټ سوې وي، که چیرې هغه ډیټا له تاسو په موبایل کې ډیلیټ سوې وي یا په کمپیوټر کې ډیلیټ سوې وي، هغه هېڅ فرق نه ورکوي، نو هغه ډیټا تاسې بیرته په ډېرې اسانۍ سره راوړلی سئ. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرې تر دا اوسه پورې تاسو د موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دغه رقم ملګرو، اول به تاسو په خپل کمپیوټر کې دغه سافټویر را ډاونلوډ کړئ. د دغه سافټویر نوم د آی سکای سوپ ډیټا ریکوري. ملګرو، د دغه ویډیو په اخر کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو دغه سافټویر د خپل کمپیوټر لپاره څنګه را ډاونلوډولی سئ. نو اول ور زه تاسو ته د دغه سافټویر کار در ښیم چې دغه سافټویر څنګه کار کوي او د دغه په ذریعه سره موږ څنګه ډیلیټ سوې ډیټا بیرته راوړلی سو. نو ملګرو، اوس به تاسو دغه سافټویر خلاص کړئ او دلته به یې یس کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو اول ور دغه سافټویر خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې ګورئ موږ سره نیکسټ بټن ده ملګرو، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو، ګورئ دلته اوس وایي وټ کاینډ اف فایلز ډو یو ویش ټو ریکور، یعنې کوم فایلونه تاسو غواړئ چې بیرته راوړئ. فوټوګرافیک یعنی تصویران غواړئ، MP3 یعنی اډیوګانې غواړئ، ویډیو یعنی ویډیوګانې غواړئ، افیس ډاکومنټس یعنی په ایکسل یا د ورډ یا د پاور پوینټ فایلونه له تاسو ډیلیټ سوي دي هغه غواړئ، یا ایمیل که چیرې له تاسو د آوټلوک ایمیلونه ډیلیټ سوي وي هغه غواړئ، یا آل فایلز ټایپ که ټول شان غواړئ. نو دغه رقم ملګرو بیا تاسو خوښه ده که مو خالي تصویران راړول دلته خالي تصویران وروښیاست، که مو خالي اډیو راړوئ اډیو وروښیاست، که مو ویډیو راړئ ویډیو وروښیاست، که مو ټوله راړول نو دلته آل فایل ټایپ په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ. نو زه هم ورته وایم زه ټول شان غواړم، ما هم په دې صحیح نشان ولګوئ. بیا به ملګرو تاسو نیکسټ کوئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه نیکسټ بیا له موږ سره دغه رقم شکل راځي. ګورئ دلته بیا اوس موږ ته وایي ویر ډیډ یو لوز یور فایلز، یعنې ستاسو څه ډیټا چیرې ختمه سوه، چیرې ډیلیټ سوله، هغه ځای به اوس ملګرو دلته تاسو وروښیاست. نو ګوره ملګرو، دلته وایي ان اسپیسیفاید لوکیشن به تاسو ځای وروښیاست. بروز باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو، ګوره دلته اوس له تاسو مثال چیرې ډیلیټ سو، په ای کې درسره ډیلیټ سوي دي، په اپ کې، په میموري کارډ کې، که په سی کې. نو دلته تاسو ګوره اوس هغه ورښولی سئ، په سی کې ډیلیټ سوي دي، په ای کې، په اپ کې، که په میموري کارډ کې. ګوره ما 28 GB میموري کارډ ور اچولی ده، نو هغه میموري کارډ هم دلته راړی وي. نو ګوره تاسو ته وایي له تاسو څه 25 کې ډیلیټ سوي دي، نو دلته تاسو هغه وروښیاست. زه ورته وایم چې له ما څه په میموري کارډ کې ډیلیټ سوي دي، ما میموري کارډ وروښی، اوکې به کوئ. دغه رقم ملګرو ګوره بیا په دې کې موږ سره دویم اپشن ده ایکسټرنل ریموویبل ډیوایسز. دلته ملګرو ګوره تاسو میموري کارډ ورښولی سئ. دغه دویم اپشن چې ده دغه بیا خالي د میموري کارډ او د یو اس بیانو لپاره ده. دریم یو ده په دې کې ریسایکل بین، که چیرې له تاسو څخه په دغه ریسایکل بین کې یو شی ډیلیټ سوی وي نو هغه تاسو دلته راوړی سئ. بیا ډیسکټاپ اینډ مای ډاکومنټ، یعنې که چیرې له تاسو په سکرین باندې یو شی ډیلیټ سوی وي هغه بیا تاسو دلته راوړی سئ. او ګوره په دې کې بل اپشن ده وایي آی کانټ ریممبر، یعنې ما د نه د پیدل بیا تاسو د ټول کمپیوټر ریکوري کوی سئ. ګوره لاندې ورته لیکلي هم دي وایي سکین د هول کمپیوټر، دلته تاسو د ټوټل کمپیوټر ریکوري کوی سئ، د سی ډي ای د ټول دی په خپله بیا درته کوي. او که چیرې له تاسو یو ډرایو ډیلیټ سوی د هغه ریکوري بیا تاسو دلته کولی سئ، هغه ډرایو تاسو بیرته دلته پیدا کولی سئ. نو دغه رقم ملګرو زه ورته وایم چې یا زه خالي د میموري کارډ ریکوري کوم، زه د بل ځای ریکوري نه کوم، نو ما هلته میموري کارډ وروښی، اوکې مې کوئ. نو دغه رقم تاسو به هغه ځای وروښیاست او بیا به دلته په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګورئ دلته یو ډېر ضروري اپشن ده، دغه باندې به صحیح نشان نه وي لګېدلی، انیبل ډیپ سکین، په دغه به صحیح نشان نه وي لګېدلی، تاسو به په دغه باندې صحیح نشان ولګوئ او دغه رقم ملګرو بیا به په دغه سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ تاسو کتلی سئ له موږ سره سکینینګ روان سو. دغه رقم دغه به اوس 100% ته ورسیږي او د موږ په میموري کارډ څخه کومه ډیټا ډیلیټ سوې وي هغه به ټوله اوس موږ ته راواړوي. دغه رقم ملګرو ګوره دا سکینینګ روان ده، اوس به دغه تر 100 پورې ورسیږي او دلته ګوره کومه ډیټا چې دی پیدا کړي هغه دلته تاسو ته راړي. ګوره فلحال موږ سره فایل سپونډ 0 دی، تقریبا اوس یو شی هم نه ده پیدا کړی. نو اوس کوم شان دی تاسو ته پیدا کړي هغه بیا دلته راړوي. نو دغه رقم ملګرو موږ هم لږ انتظار ورته کوو چې دی څو ډیټا پیدا کړي.
نو ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ ګوره 2000 شان ګوره دا اوس تقریبا 15,000 شان بیا پیدا کړلو. نو دا ګوره خالي 8% ورسېدی 5,450 دانې شان پیدا کو. نو داسې 100 ته ورسېږي. تاسو خپله سوچ وکړئ نو کوم شان بیا تاسو ته راواړوي. نو دغه رقم اوس ګوره دلته دا ارچیو دغه سافټویرونه له ما څخه ډیلیټ سوي. ګوره زه په دې جمع بټن باندې کلیک وکړم هغه شان یې ګوره دلته راواړول. زه دلته کلیک کوم چې دغه سم تاسو ته معلوم سي. ګوره دا فونټسونه ولو دغه رقم دا سافټویرونه د له ما څخه ډیلیټ سوي دا یې ګوره راواړول. او دغه رقم اډیو بیا دلته میوزیک کوم MP3 ګانې له ما څخه ډیلیټ سوي هغه یې راواړولې. ګوره تاسو کتلی سئ دغه ټولې دي. او دغه رقم ګوره ډاکومنټس یعنې کوم فایلونه د ورډ فایلونه یا نور فایلونه چې کوم له ما څخه ډیلیټ سوي هغه یې دلته راواړل. ګرافیکس بیا ملګرو تاسو ته تصویران راړوي. ګوره دغه تصویران دي کوم تصویران چې له موږ څخه ډیلیټ سوي وو هغه یې دلته راواړول. که زه دلته درته کلیک کړم ګوره دلته بیا تاسو ته درښیم هغه تصویران ټول تاسو ته درښکاره کوي هم چې دغه تصویران له تاسو څخه ډیلیټ سوي دي. ګوره دا ټولې دي بیخي زیات. ګوره تقریبا په 8% کې دونه ډېر شان راواړول. او دغه رقم ملګرو ګوره بیا په دې کې دا ټول تصویران دي. او دغه رقم ویډیو کوم کتلی د اخر ګوره د ویډیو دا دلته بیا تاسې دغه ویډیو ګوره ویډیو راواړولې کومې ویډیو چې له موږ څخه ډیلیټ سوي ولې. نو دغه رقم ملګرو ګوره دا اوس تقریبا 90% ته ورسېدی. نو اوس دا په دغه ځای سټاپوم دروم یې او زه غواړم هغه ډیټا سیو کړم. یا زه سټاپوم نه ګوره زه خالي په دې پیوز باندې ما کلیک وکړئ زه غواړم دغه ډیټا سیو کړم. نو ډېر اسانه ده ملګرو. اوس ګوره په دې کې که تاسې ټوله ډیټا سیوله زه د هغو طریقه هم درښیم. که مې خالي ویډیو یا تصویران ځینې سیول هغه طریقه هم درښیم. نو اوس ملګرو ګوره په دې کې که تاسو غواړئ چې ټوله ډیټا سیو کوئ نو په دغه ټوله باندې به تاسو صحیح نشان ولګوئ. ګوره ملګرو اوس په دې باندې به صحیح نشانۍ لګېدلې بیا په دغه ټوله باندې تاسو صحیح نشان ولګوئ. او که یا تاسو غواړئ خالي ویډیو ځینې سیو کوئ یا خالي تصویران نو بیا په دې ویډیو باندې صحیح نشان ولګوئ او په ګرافیکس باندې صحیح نشان ولګوئ. نو زه دلته ورته وایم زه خالي تصویران او اډیو سیو کوم. ګوره ما په دې دوه باندې صحیح نشان ولګوئ. نو دلته لاندې ګوره له موږ سره دی ریکور. په دغه ریکور باندې ملګرو تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې په ریکور باندې کلیک وکړئ دغه رقم دلته به اوس تاسې یو فولډر وښیاست یا یو ډرایور وښیاست هلته به یې سیو کوئ. نو زه راځم ملګرو دلته کمپیوټر خلاصوم او دغه رقم په ای ډرایو کې زه یو فولډر جوړوم بیا په هغه فولډر کې سیوم. ما هلته رایټ کلیک وکړئ. ګوره ما یو فولډر جوړ کړی. دا فولډر ته زه نوم ورکوم ریکورډ او په دغه فولډر کې بیا زه سیوم. ګوره ما د ریکور فولډر مې جوړ کړی. نو زه اوس دلته راځم هغه فولډر موږ په ای کې جوړ کړی. دغه رقم لاندې سره راسي ګوره هغه فولډر به دلته جوړ وي. هغه فولډر به دلته موږ پیدا کړو. ریکور فولډر موږ جوړ کړی. ګوره ملګرو دغه هغه فولډر دی ریکورډ. په دغه فولډر باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ او په دغه ریکور باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دا ریکورینګ یې روان سو او دغه ټول فایلونه د کوم تصویران او میوزیک چې موږ وښول دا به ټول اوس په هغه فولډر کې سیو سي. نو زه ځم ملګرو ګوره هغه فولډر هم درته خلاصوم. هغه فولډر ما په کې جوړ کړی و د ریکورډ په نامه. ګوره دا فولډر ده تاسو کتلی سئ. ګوره دا هغه ټول شان رالو دا د ډیسکټاپ شان دی. ګوره کوم تصویران شان چې له موږ څخه ډیلیټ سوي ملګرو ګوره هغه دلته رالو دا هغه شان له موږ څخه ډیلیټ سوي وو. او دغه رقم زه رالم ګوره دلته میوزیک ته دا بیا هغه کوم میوزیک چې له موږ څخه ډیلیټ سوی ګوره د هغه میوزیک ته. او دغه رقم ګوره د هغه فایلونه دي کوم چې له موږ څخه ډیلیټ سوي وو هغه ټول موږ ته راواړول. دا یوټیوب سو او دا تصویران سو. ګوره کومه ډیټا چې له تاسو څخه ډیلیټ سوي ملګرو هغه ټوله ډیټا به تاسو ته دلته راواړوي. نو دا بیا هغه میوزیک دی کوم میوزیک چې له ما څخه ډیلیټ سوی وو. نو ملګرو دا ډېره خوندوره طریقه ده. د دغه سافټویر په ذریعه سره تاسو کولی سئ چې د میموري کارډ د USB ټوله ډیټا تاسې بیرته راوړئ که هر څونه ټایم سوی وي. نو ګوره دلته هم راغلی وي کنګریچولیشن ریکوري از کمپلیټ یعنې هغه ټول فایلونه هلته سیو سولو. نو دغه رقم ملګرو اوس راځو زه درښیم چې دغه سافټویر به تاسې را ډاونلوډوئ څنګه. نو ډېر اسانه ده ملګرو. تاسو به راسئ خالي ګوګل ته چې رالاست ملګرو دلته به تاسو کې ولیکئ آی سکای سوفټ ریکوري. آی سکای سوفټ ریکوري ملګرو کله چې تاسې آی سکای سوفټ ریکوري کې ولیکئ سرچ به کوئ او بیا به ګوره په دې کې موږ سره اول ویب سایټ راځي د دې خپل افیشل ویب سایټ دا به خلاص کړئ. په دې سیم ګوره کله کلیک وکړئ څنګه دلته لیکلی د ډاونلوډ سینټر په دغه ډاونلوډ به کلیک وکړئ. ډاونلوډینګ به له تاسو شروع سي او دغه سافټویر به له تاسو سره ډاونلوډ سي. نو ملګرو ډېر خوندور سافټویر ده. کوم چیرې ملګرو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.